ته الله رسول فرمایي وای که چیرې د یو مسلمان بنده ګناوې دومره ډېرې سي چې دا ګناوې وډې یو پر بل لکه موږ چې خښتې وډو دا ګناوې تر اسمانه ورسېدې د ګناو اسمان په مابین کې دې سره نه شلېدلې دونه ګناوې الله رسول فرمایي ته دا وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله هغه اسمان ته رسېدلې ګناوې به د ځمکې سره برابرې سي صحیح سلو بیا روایتو کې راځي و شیطان و الله ته ویلې ول ستا په لویو عظمت زما قسم چې زه به ستا بندگان هیڅ حال کې پرې نه ږدم چې ستا د لارې مې اړولې نه ستا په جلال او په عزت او په عظمت زما قسم زه به ستا بندگان پرېږدم نه ګناه بدکاري بېلاري قتلونه شراب پلانې پرېږدم یې نه دا خبره چې شیطان الله و شیطان ته وخت ورکول ټیک تر قیامت ته تا ته ژوند د ډېرو فاستې وکړې الله تر قیامت ته به ته ژوندی چې دا شی میلاو سولو د کمسر سړی دغه علامه ده یو سړی تا ته زارۍ کوي ته یې څه روپۍ په پور راکړه په پور را په پور ته چې ورکړې دی ولاړ شي ورک شي بیا ستا ټلیفون نه پورته کوي ستا ټلیفون چې دی هغه ستا نمبر پر بلاک باندې ودروي دا د کمسر سړی علامه ده و دلته د شیطان هم الله ته ویلي الله ماته عمر تر قیامت الله ورته ټیک ده صحیح ده چې دا یې ورته ویلي و شیطان والله ته څه وایي وایي ستا په لویي دې زما قسم وي که ستا یو بنده له ما ولاړې چې ما د لارې اړولی دي الله څه ورته وایي وایي زما دې په خپل جلال زما دې په خپل عزت سره قسم وي که زما د هغه بنده چې تا د لارې اړولی دی هغه ووایي یو وار ووایي استغفر الله زما دې په خپل لویي قسم وي چې زه به هغه ته معافي کوم ما دې په خپل لوی قسم یې زه به هغه ته معافي کوم شیطان څومره لویه دعوه وکړله او د الله و دعوې ته وګوره راسئ شیطان خدا دې ګورې ژوندي الله رب العزت په دنیا کې خبر کو چې الله هغه وایي شیطان دغه وایي الله هغه فرمایل شیطان دغه وویل شیطان می دشمن دی الله می دوست دی الله می د جهنم ګوري شیطان می جهنم لره بیایي الله می جنت لره بیایي شیطان می د جهنم راګرځي اوس په ما ته څه چمکو را ولاړ څه چې د الله کوم قسم سوی دی دا هغه قسم مطابق ما ته ژوند کو استغفر الله رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم الله رسول عبد الله بن عمر فرمایي په مجلس کې بناستو موږ به شمارلی دا یې ویل رب اغفر وارحم استغفر الله رب اغفر وارحم فرق نسته وایي دا به پیغمبر صم په یوه مجلس کې سل واره ویل هیڅ ګرانه خبره مې نه درته کړې عزیزانو هیڅ ګرانه خبره مې نه درته کړې زه هم د دې خبرې کوشش وکړم او تاسو هم د دې خبرې کوشش وکړئ دغه استغفار چې کوم دی دا زما او ستا د ګناو د میټاوېدو سبب دی په دغه ویلو باندې به ما او تا له ګناو خلاصېږو په دغه ویلو باندې به ما او تا الله رب العزت د جهنم څخه خلاصوي بیا روایتو کې راځي الله فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه تاسو خپل ځانونه مه هلاکوئ تاسو خپل ځانونه هلاکت ته مه اچوئ بربادۍ ته مه اچوئ تباهۍ ته مه اچوئ یو سړی راغلی د حضرت براء رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه ول د دې آیات څه معنا ده دا معنا ده چې وسل کسان کافران دي ته واځي وسورلې وروره معلومه ده چې هغه سل دي ته واځي نو هغه به تاوج دي تابه خوږي تابه خرابي دا معنا ده براء رضی الله تعالی عنہ نه دا معنا نه ده معنا دا د الله فرمایي وی کله تا ګناه وسوه بیا د ګناه څخه معباد تر ولاړ شو هلته کرا کښېنسې چې خدای ما نه بخښي دغه هلاکت د خپل ځان په هلاکت کې ما اچوه یعنې ګناه له ما تا وسوله اوس د ګناهو بعد موږ وایي یاره چیرې مې خدای بخښي کله به مې بخښي ولې به مې بخښي دوزخ لره به ځو خامخا به ځو یوه واره به د دوزخ اور وینو براء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله فرمایي تاسو ځانونه مه هلاکوئ هغه وجه دا ده هغه ټول مقصد دا دی چې ته دا مه وایې چې الله به ما نه بخښي هغه دا دی چې ګناه در څخه وسوه خدای خبر ما وبخښي که مې نه وبخښي
استغفر الله استغفر الله استغفر الله د ځان معمول جوړ کې عزیزان مر تسبیح اړو تسبیح یو خدای خلک بیان کوم تسبیح اړ اسما خو الله جب نه پاس ورته تنګس شته وس څونه بزر کې ډېر باندې نا وخت دي کله ته بعد مري کله باندې نا وخت دي بیا تاسو ما کار پلیز د ورس حالت او کني نو خبره په غور واوره زای کده هغه بعد لاټ سبیا کوا صحیح سنو تی بدر وځي سړی نه چې سالم په خیر پر هغه ځای ورسره خوري هم ډوډۍ په خیر پر هغه ځای ورسره خوري ډوډۍ په حق کې راوای که د سرخان اوار کې تیاری وکړي بیا تقریر سالن پوک یا خواري تکلیفونه ګرځوي چې بیا راځي په پلیټ کې خیر قرار تقریر خوري زموږه کې دلته زده کوي دلته ورسره وای دلته زده کوي دینه چې دلته په کې زده کوم دی وای بس وای ټکر سیدا آی بیان او د شیطان دوکا ده چې ولاړ سي یو ټکی بدیم په یاد نه یو ټکی بدی په یاد نه نو لہذا د الله رسول فرمای تاسو څه کوي په دا وخت کې تاسو ذکر چې لا اله الا الله دا ډېر وایست او تاسو څه کوي تاسو استغفار ډېر وایست استغفر الله استغفر الله الله رسول فرمای په روزه کې څلور شان تاسو لازمي حضور کوي څلور ډېر کوي اولنۍ خبره کلمه شریفه ده دویمه خبره استغفار دی درېمه خبره د جهنم څخه پناه ده څلورمه خبره د جنت طلب دی دا څلور خبرې به کوي اولنۍ خبره به دروشه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ایمان اویا شاخه دي د ایمان اویا شاخه دي افضل ترین شاخه لا اله الا الله لا اله الا الله چې کله ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله یوسل ورد بس ورک یو محمد رسول الله صلی الله علیه لا اله الا الله دا چې کوم ډیجیټل تشبیه بوله دا مکه ودای دا خاص کیسه ولاکه ایو سړی مرید دی یو سړی څخ خپل ورد لري هغه پر کول غواړي نو بس بیا کې وکي پښکارانه تسبیح نه تسبیح دا تسبیح کې ریا نه راځي تسبیح عام شی دی د دې دا معنا ده چې زه په دې ګرد کې بزر کې دا شی د ما په جواب واس لا اله الا الله لا اله الا الله دا ډیر وایست د الله رسول فرمایي وای تاسو ایمان تازه کوئ څنګه ایمان تازه کو یا رسول الله د الله رسول فرمایي دا ایمان دای زړیږي لکه دا چادر پټو نه دی خالی نه د قرنیږي په درواغ او په غیبت او په بهتان په غلط نظری په بلبل نو څنګه تازه کما کپڑے خو مش پریږو په صابون په سر په د الله رسول فرمایي ته کلمه